الله الرحمن الرحيم. بكل موال تزور الطلع تلقى راغلي كل پښتانان ځوانان مشران پیغلې خویندې اساتذه علما او د نورو کارکوونکو خلکو ته د زړه نه کوم سلام کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. پښتانه په ډېر لوی شمېر سره یوځای شوي دي، په ډېر لوی تعداد سره راغلي دي. راشریږئ چې ورځې لیمه سترګې بانن پښتانه څنګه وځئ شول پښتانه دلته یوځای په داخله کښې شوي چې د مکافر ګریب نه په کیلومترونو فاصله کښې په زرګونو لکونو پښتانه یوځای شوي دي. ثواب بېوسه ژوند، ازلیل ژوند، رخوال ژوند د پښتونګان پیغلې هلته تېروي. د دغه سپېڅلي وطن ملګري یې هلته تېروي، سپین ږیري یې هلته تېروي. دا احمد هوانجي، دا کرمزی، بانجه منصوره، دا پیټیم، دا دی که چېرته یې خپلو پښتنو خویندو ته د عزت ژوند ورکول راتلونکي تاریخدانانو ته وایم چې د دوی هېڅ تاریخ نه لیکئ، په دوی باندې خپلو چې دوی خپلې پښتنو ته ژوند ورکول. د هغې پروا یو پښتون ځوان هم یو سپین ږیری هم نه کښېني. ځوانانو د ځوانت کاکا په اته اتیا کلونو عمر شي، دغه ریاست جیل ته دننه د ده فرایض مطالبه وه، قانوني مطالبه وه، قانوني خبره یې کوله، د وطن خبره یې کوله. نن د کار او د وطن هغه سپین ږیري د پښتنو خویندې هغه ملا وتلي او د کار ماشومان هم دلته په اوسېدلو لایق شناخت دي. دا د کار لوی پاڅون دی. او بیا نن د بل مخاله ته منظومي راغلي دي. نن د بل مخاله ته داخل او مداخل د څومره ځاول هم دلته کېدلي دي. نن هم په دې باندې خلک راځي دا کېدي شوی او دلته د خپل وجه خوریا ځوانان هم راغلي دي چې روغرایې پکارې خوړلي دي. دا د مظلومین جلسه ده، دا د غمجنو جلسه ده. دلته منډې راغلي دي، مخامخ کېږي د خپلو ځانونو تصویرونه یې اخیستي دي. دلته وروڼه راغلي دي، په خپلو ورکو پسې دي. دا د دغو اجتماع ده او ریاست ستا اواز نه شوی اورېدلی، ستا اواز نورو خلکو اورېدو، خو هغه یې لږ په کانو وپېرزو او سمه یې نېکمرغي پاتې کړو. دلته موږ څه کړي دي؟ موږ پنځه مطالبات وکړل چې روانور دې ونشي، چې زوال دې دي، هغه تعطیل دی، DIT ته جوړه شوه چې هغه تعطیل دی. خو تر اوسه پورې دا ریاست د ده د بچولو کوششونه کوي، د ده د پروتوکول ورکوي. نن د دغه خاورې یو عام یو اکسپیتالۍ ته ورخوړه کړئ. د ظلم لپاره روانور په خپل ګوښه آزاد ګرځېدي.
دا انصاف دی دا کوم انصاف دی چې ضرورتین او قاتل خلکو لپاره هم تاسو احتجاجونه وباسئ دا څنګه کیسه ده دا کوم انصاف دی داسې څنګه وي په بله راته وایي چې که پاکستان به د فوج نه نو ته به غرق شې یو پښتونه کویمه سوچ وکړه چې غرق د چا نه وځې د ده د وجود په وجه ته غرقېږي او بربادېږي نه کوي د ده وجود په کوم ځای استراحت ته کړی دی نن هغه پنجاب چې تاریخ چې د مېز او د ښار په کونړ کې دي یو چیک پوسټ پکښې نشته دی هلته د هغه وځي ستا خاوره چې چیک پوسټونه مه ډکه ده هلته راځي دوی دومره موږ کامه کوي دومره نه پوهېږو دومره نه پوهېږو چې د تفکر د وحشت او د مینې مار په پښتونخوا کښې وباسې د دربار لار سیمې په پنجاب کښې وباسې نو دومره نه پوهېږو محمد طالبان خلاف